ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه او ستاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. افغان مرکچی پلاوی وایي خلیلزاد سره ناسته کې د سولې پر چټک بهیر ټینګار وشو. په دوحه کې د افغان دولت مرکچی پلاوی یو غړي وایي چې د او همکارانو یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره وکتل. ملي دفاع وزارت او هغه اوازې رد کړي چې ګڼي د دفاع وزیر اسدالله خالد په روغتون کې تر عملیاتو وروسته فلج شوی. د ملي دفاع وزارت ویان فواد امان الله وایي چې د اسدالله خالد روغتیايي وضعیت د ډاډ وړ دی او په وینا یې چې ژر به هیواد ته راستون او د دفاع وزیر په توګه به خپلې دندې ته دوام ورکړي. حکمت یار وایي بهرني ځواکونه چې د دوحې توافقنامې مطابق له افغانستانه ووځي. ارګ میشتي چې د عالمانو اسلام ته متحد شخصیتونو وژنه ودروي او همداراز د ارګ میشتي د سولې د مخالفت لاس واخلي. پر جنګ سالارانو چې د وسلو ویشل ودروي. او ایران وایي چې د یوې مسافر وړونکي الوتکې د اختطاف هڅه یې ناکامه کړې. ایراني چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.